او بیا د دروغ خپل اقسام دي یو انتهایی سخت دروغ په دروغ کې بدترین دروغ چې څوک په الله باندې دروغ وایي ومن اظلم ممن افترى على الله کذبا معنا چې یو کس دی وایي چې وقال اوحي الی ولم یوحى الی شیء وایي ما ته وحی کېږي دا بدترین قسم دویم د الله باندې دروغ معنا ده چې یو کس وایي چې ما ته الهام کېږي دا ما ته الهام کېږي او الهام نه کېږي دا په الله تعالی باندې دروغ دریم صورت په الله تعالی باندې دروغ دا دی چې یو خوب یې کتلی نه او د خلکو ته بیانوي چې ما خو فلانی خوب داسې کتلی نو درې قسمه دا بدترین دروغ شو وحی کېږي وحی خو باقیو ته کې قادیانې چې بدترین قصه بل کس دی وایي چې ما ته الهام کېږي او کشف کېږي دریم کس هغه دی چې خوب یې کتلی دي او خلکو ته بیانوي چې ما خوب کتلی دا بدترین دریم دویم قسم په دروغ کې بدترین دروغجن چې په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دروغ وایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې دروغ تړل دا انتهایی سخت دروغ دی او که تاسو نن وګورئ نن سبا عام طور باندې په سوشل میډیا باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس یو خبره تړلې بغیر د تحقیق او موږ تاسو یو شعر درو په زور ته درو غیر شعور په درو نو ولنه بدترین درو الحمدلله موږ تاسو حالات ساتري او د الله باندې درو دویم په نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې درو دریم قسم درو دا چې موږ تاسو عام معاشره درو ویل کیږي او دا تاسو درو وګورئ کنه سبا عمومی طور باندې دروغ فضا خزه خاوند ته دروغ وایي خاوند ښځې ته دروغ وایي شاګرد استاد ته په دې سکولونو کې وګورئ کالجونو سکولونو دروغ استاد شاګرد ته دروغ وایي تر دې پورې چې موږ تاسو چې پارلیمنت ورته وایي که پارلیمنت د دوی ځان د دروغ لپاره پروپاګاندا سیکریټریات تړلي یو کس باندې دروغ تړل هغه دروغ نشر اشاعت کوي د دې نه علاوه که تاسو وګورئ د پارلیمنت نارشه عدالت کې ته خبره کړې نشي چې دروغ نه دروغ قسم او دروغ وایي نور په خپل مذهب خپل پاسې وړو کې مدرسه ده الله تعالی د دین په نسبت سره یو عصري اداره بي آر د طرف یو پروانه رااله چې یو ځل رااله ما توجه ورکړه دویمه دریم څلورم ځل چې رااله نو هغه کې اډر ایشو شو چې په تاسو باندې FIR شوی دی دلته حاضر شي ملګري ته وخوله مزه په انګلیش ډېر نه کوي د کیسې لیکي په تاسو 5,97,000 ټیکس پروانه راغلی دا چې او ټول عمر کې 5 لک ته بدل نه شي بس دا اډر دی اوس اسی یو کار اوس کې دي شي وي اوس د دې صورت دا کې دي شي ته بیا لاړو یو ملګری په ساتل سره چې لاړو ماشاءالله چرسدي ولا د ډېر جزله خیر ورکی پرچم ورته کې خورا خطرې وي کړي سي د ادارې سکه وي دا اوس اډر شي شوې دي که زم سره شو ما نو چې اډر شي شوې ما سره په دومره مالیت نشته اوس څه کېږي دا وي چې یو څه طریقه کوم ټلیفون یې راواغسته یو کس ته ټلیفون ملاو کوي زه یو وکیل ته وای بارا شي ماشاءالله چې وکیل راغی پېشما موبایل باندې ډېر خپل نوراني ګیره ډېر خسته شکل شباهت چې کېناستې د زم سیټ ته ناسته ورته چې دا د یو ټول سره دوی په خپل اصطلاح کې ورته سہولت دي سټرنث دی او ته ورته وګوره په دغه 15 لک روپۍ ټیکس یې ورکړي دا چې بېټول ځای دا خلاصوي دا یو صورت کې خلاصوي شو څه کې خلاصوي شو چې وایي چې زه به دا کې شو کوم موږ 2009 کې په پاکستان راغلو په خور له ریاست کې او دا ادارې جوړې شوې 8 تک دهایي کې جوړ شي زه به دا کې شو کوم چې د اداره جوړه شوې په 2015 کې نو چې شپږ دا درو شو بیا به زه دا شو کوم چې په 2014 کې د تعداد 30 مې دا درو خو زه نشم کولای بیا پیسې نو او چې عدالت لاړ شي وکیل به تا ته چلو ښیي چې ته به دغسې درو وایې بیا به خلاصېږي کې دې خلاصی نه شي حق حرام پاتې شو ما واخله او زما باندې مه وایه چې دومره ته یو کار ده د خبرې ګزارش دا کوم
چې که تاسو د څوک تپوس وکړي چې نن سبا او د مونږ په ملک کې ټولو نه زیاته ګناه کومه ده مونږ خو چې بدنظري ده که نه ټولو نه انتهایي زیاته چې شي نن سبا په نن سبا معاشره کې دروغ وي لکه مونږ په بدن کې څومره په سرعت سره وینه روانه ده د دې نه په تیزۍ سره موږ تاسو غیر شعوري طور باندې رانه دروغ ویل لکه بعض طلبای هفتې پر ورځ باندې نه راغلي جمعې پر ورځ باندې زرې نه راغلي چې نګران ته تپوس وکړي ولې نه راغلی وایي طبیعت مو خراب اصلي ده چې بیا کله ګیر شي او هغه شي وکړي چې راځي چې چل ورکړو ورسره په بهانه به ورته وکړو ځان به کړه که دروغ به که هر څومره ما ته د بهانې نوم ورکړو دروغ خو دروغ زه تاسو ته یو خبره کوم چې د الله په کور کې ناستې دا یاد ساتئ چې د دنیا په کومه مرحله کې دا خو به د نګران یا د استاد وقتي طور باندې لږ ذلت سره مخامخ کېدلي یا به یو سټیک وي یا ورته وایي چې لږ ودرېږه خدا تاسو ته وایم چې دا مزاج جوړ کړئ چې هر څه کېږي د هر څه زه به رښتیا وایم او د رښتیاو سهار به اخلم که وقتي طور باندې دا فیصله ستا خلاف رالم که زه د لیکل کوم چې نتیجه به د ستا په حق کې راځي دا عزم بس سینکړو دا په ما داسې ځایونو کې راغلي چې زه چا پی آر کې والا یا پولیس والا یا ټریفک والا یا دا اوس ساله کانفرنس یو هیلې په طور باندې یو کس سره کارډ راکړي چې دا د پریس والا کارډ واخله او کوم شی په ځان رسولو غواړي تاسو په الحمدلله تاسو موږ د استادانو د برکات دي چې په زړونو کې د استادانو څومره محبت وکړي د مشایخ څومره کړي په دې موجوده کسانو کې په څومره داسې کسان چې هغه په زړه کې دا خوښ شي او شیخ حسن جان صاحب سالي دلو دا محبت یې صرف د مدارس هندوستان علماء په سړی نږدې نه وګوري کاډیا راکې په پریس وځي کوي چې کاډیا راغړې تر راوځي نو ورسا او غل سړی په غره کې اوسې دي پته راته نو زه پریس والا وم چې پور راغله ما سکیورټي ول ریسار کوم چې داسې شی چې زه غره مته چې کوم راکې یو پریس والا سره مې په بس دی غره لا غره کاډ راکې چې کسټې ته ځان سره دا واخله ایو بل ته وکړه څو په پرې رښتې یو پرې زه تاسو ته وایم چې تاسو په بازار مدرسو کې په بازار معاملاتو کې راګیریږئ څوک څوک د عزم کې ډېر اوږد بیان په طرف کې بچي انشاءالله دې نه بعد جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شهودو نه پاک خولې ویلي ان الصدق قانینا په رښتیا او کې اطمینان الکذب ریبا او په چا کې په کذب کې په دروغ کې شک دی بې سکوني ده بې اطمیناني ده چا طبیعت دی چې انشاءالله دې نه بعد زه رښتیا وایم او د رښتیا صبر کوم اسانه خبره زه مفتی صاحب ته وایم چې تاسو طلباو کې محبت دی الله تعالی دې ستاسو د محبتونو د مشایخ او استادانو سره داسې قایم دایم لري څلور ورځې مو مسلسل ستړي ټمپریچر مو په هر صورت باندې چیزي چې ناغاره نشي خو تاسو الحمدلله تعالی په قدمونو کې د ناس سره توفیق او تنصیب کړ بس صرف خالی په یو حدیث باندې مکمل کوم ان شاء الله تاسو بیره پاو توبه کړئ ان شاء الله د دروغ د خلاصي لپاره الله تعالی نه دعا وکړه چې خدای پاک ما د دروغ وینا او حفاظت وکړي دویم ځل ته بچي دا وایم چې تاسو په مستقبل کې مدرسې جوړوي مدرسې نو تا به مدرسه جوړ کړي او ډېر نږدې یو ملګری به تاله راشي او ستا ته به وایي چې ما یو سند پکار دی موضوع دی یا لور ده یو سند به پکار دی تا د ادارې او هغه به شي 150 روپۍ تنخواه درلوده ده نو د دې نه به ځان ساتي دا مفتي تقی عثماني صاحب لیکي چې دا د شهادت الزور کې راځي ده چې انشاءالله زه به دغه ادارو کې جوړېږي که نه بعضې ټیم یو سړی بیمار نه وي او بیمار سرټیفیکیټ جوړ کړي چې بیمار دی دا ډوټۍ ته نشي رسېدلی حالانکې ښه ماشاءالله مزګزار یې زه خپله یو خبره ورته کوم که په دې درزا کې باندې سره افغانان دي زه چې د متاثره شوی یم انتهایي زیات صاحب العلم دی انتهایي ذاکر سړی دی ډېر لوی الله والا او اکثر مجاهدین دي ډېر الله والا خلک افغانان نو موږ سره په مدرسه کې ماشومه ده نو دا ماشوم چې ما سره مات وي چې ترا یو مکتوب راکړه د مدرسې په پیړه باندې چې دا ماشومه د مدرسې طالبه ده او دا چې هر میاشت دلته راځي د دې تعلیم ډسټرب کوي تعلیم کې خلل راځي او دا پاسپورټ والا پاسپورټ به راوړو ماشوم موږ شو راوستي ما صحیح ده یو مکتوب مولي کې چې دا ماشوم موږ سره د دې درجه ده د مدرسې سره حق وي تاسو دا گزارش کوو چې د دې ماشوم راتلل بهر کې داسې 2-3 ورځې راتلل وي د دې په سبب کې خلل راځي لہذا مهرباني فرمایدا په پاسپورټ راوړي ماشوم ولا راځي الله دا افسرانو لم جزای خیر ورکړي واز ډېر ښه افسران دي طلباو او خیال ساتي چې خط کې کتلی
بس هغه پاسپورت ته چې کاکا دا مکتوب سره راوړی د ماشوم عمره والا چې مدرسې ماشوم الله دا افسر نه چې خیر ورکړي الله دې هغه لپاره بخښش ذریعہ وګرځي چې څوک له موت او محبت په نظر باندې ګوري الله دا ټول به یې حساب کتاب جنت نصیب کړي ګورم چې مسخوتن لس نیمې بجې بچی راغی چې ابو یو کس راغلی په پټکیان کې راغلی بار ته واس کړی بزرګ دی پاکستان مسلې پته چې بار وروته محاکله پولیس یې پاسه چلې چې بس یو خدمت راغلی پاسه چلې چې والا چې بل مکتوب مو پکار بس چې له مو پکار دی چې درې زلور زنانه دادی چې هغه لپاره دا ولې کې دا ورسې ما ورسې که زه تعالی دا مکتوب ولیکم او په دې باندې دستخط کوم نو دا باندې د لام زاله تعالی مجرم دا ما طالبات دي چې سر ولیکم چې دا ما طالبات دي وې څه ولیکي خیر دی ولیکم ما نه ډیر سکیږي که زم دا وکم او تم دا به احتیاطي کې خیر د تکلیف په تعالی زبرداشت کوم او کم از کم دا ستاره مال په سلی سلی لیکل دي او په باندې په ولګو فنا دا مدرسې سره خیانت دی د مکتوب سره خیانت دی چې حسن وخت بارزي قاعده وایي ترجمه به یو خبره راکې یو هیله بوله جوړ نو تاسو باندې حالات راځي د دنیا په حالاتو کې وا نن یو بیماری نه بچ کېدلو یو بیماری د چې موږ تاسو بیماری نه ګڼو دا هغه دروغ وایي د جبه تاثیر ختمي د مخ نور ختمي او بلایانو سوچو بلایانو کارونه کې به مبتلا کېږي نو لا صفت دا چې به دروغ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذبا ټول عظم دی کړی شي خدای دا چې ازدنا بدن حواس دروغ نه وایو چې بغیر ارادي تور باندې تاسو خیال نه نن شرک له مخکې تقریبا 50 کال د دې خبرې شي چې ما تاسو بزرګ خبره وکړه وای زه د بشر اعظم سره د گجراوالي په سفر باندې روان او د ډرور ټاکي ویستا پړیا د ماتي وی چې د ډرور تلاشي کوي او د سره نور جیب ټاکاري پرتی او بیا یې نه ماته دا وی چې تقریبا 10 کالو شو چې زه په خپل ځان باندې مهنت کوم په 10 کال کې ما چرته په مزاج کې دروغ لري لکه مزاج کې دروغ دا چې دلته سره نو کسان ناس دي په منډه راشي چې مفتي سپیل سي ورته आवाज کې چا ورمنډه کوي چې دوه ټوکې مو سره نو وی چرته ما پچا کې په مزاج کې ما چرته سره دی ویل دا دروغ د تاسو ماشر ګورو خلک دا تاسو د خپل ځان ته الله جل شانه د بقال او د حال تزادر کې خپل فضل باندې خپل رحمت باندې ولایت بس بدوس زوري کې پړ دی ښا یو چې تاسو قال د حال سره برابر شي د قال او د حال تزادر شي او بل موږ تاسو روزي حلال شي یو ځل د کوم وخت چې طالبانو ثبوت کړو شیخ حسن کله به ډاکټر شریف شاه صاحب کړو شیخ صاحب د ریاض الصالحین به تعلیم کړو نو د یو طالب ولرانه سجاد شیخ صاحب یا سمزوب شته طالب ولرانه کې راست مسلکي دروس به شیخ صاحب چې جی وای موږ په کمره کې وو کسان او کله موږ ورته ویو چې ساعت وو کسان یو دوی او زور ته دروغ وایم چې وو کسان روټه راکړه ته حلالي کې حرام زور ته چې وو کسان یو پینځه او دوه خو چې وو ډوډۍ راته حراميږي نه ورته شي چې روټه تاسو حق دی په دې باندې تاسو روټه حراميږي نو البته دروغ چې دا دروغ مې دروغ حرام نه مړېږي د ادارې ته درخواست لیکا ورته وایي چې یو روټه باندې ما کار نه کیږي مال روټه نه سیوا کا زیاته کا او د دروغ سما سحر ما خو هم نه کړی انشاء تاسو داسې سوچ کوئ امام رباني مجدد الحساني رحمه الله فرمایي چې په دې امت کې داسې خلک اوس هم شته اوس هم داسې خلک شته چې په 10 کال کې په 15 کال کې فرشتو دا و چې اوس پورې ګناه کبیره نه کوي ګناه کبیره دا معنی چې فرشتي شي دا ونه ګناه نه کوي که ګناه وته نعوذ بالله او زر در سره به دا تعالی توبه استغفار ونه کمه کوته یوشي بس مختن د سلام مطالعه او تکرار ورسره سوچ کوي چې سهار را پاسېدل ما د څویلي سمو ویلي بیا انسان ته پته ولګي چې اوهو ما غیر شوی تور باندې صبر ضرور ویلي اراده تور باندې ما صبر ویلي دي دا ضرور ویلي دوی دا چې بعض دوست احباب نو تاسو سوشل میډیا استعمالو فیسبوک شو واتس اپ شو چې خبره پوره تحقیقي دي او تصدیق لري رسیدلې دا د شیخ صاحب مزاج دی شیخ صاحب مزاج دا چې خبره په تحقیق ته ورسېدلې تحقیق په نو کړه به نه پرواله نه وي دا په مزاج کې پیدا کړه تحقیق ماده چې اڅو مستا مخالف دی او موافق وي نو دا هغه متعلق خبر راځي اتوماتیکلی شیر کوي دا د درو